د شعر کومه دا وګورئ دا ډیل اسماعیل خان کې تازه برید دی. دا پاچا صاحب یو منټ خبره کوم. پرونې په کابل جان په افغانستان باندې داسې یا به دومره لمبې وي یا به نه وي، خو نن هغه دی په پاکستان د سیاست په نامه د بل په نامه باندې، لیکن اصل تروریزم ته دغه خلک لګیا دي کار کوي. دغه باید پر نړیواله محکمه کې لکه څنګه چې ښځو ته محکمه پرون جوړه کړې وه او افواهات خپرول او چټیات خپرول، باید همدغسې یوه محکمه دغه د اروپا میش ځوانان راجګ سي او ورته ودې وایي چې دغه خلک چې دي د موږ د افغانستان په نامه باندې ګرځي په اروپا کې، لیکن تروریزم تقویت کوي، د تروریزم ځالو ته ځي. هلته دوی سره کیني په 14,000 کالدار او 15,000 کالدار خپل عزت هم خرڅوي، خپل حیثیت هم خرڅوي او د تروریزم نه ملاتړ کوي دا خلک. موږ هغه کنفرانس ته کامیابه راغلو، هندوستان لاس دوستۍ موږ ته وړاندې کړه، موږ یې منندو یو. موږ هر څوک چې د دوستۍ لاس موږ ته وړاندې کوي موږ یې منندو یو. د تا په لایف کې یو څه وخت مخکې ما ویلي وو جناب پاچا صاحب چې افغانستان ته اوس داسې سیاست پکار ده لکه څنګه چې د موږ همدغه خبیث ګاونډي کوي، لکه دا چې د پیسو په مقابل کې موږ خرڅوي، موږ هم باید بالمثل سیاست وکړو. موږ هم د پیسو په مقابل کې دا خلک خرڅ کړو. که هندوستان موږ نه قنسلګري غواړي، موږ باید 10 نظامي اډې ورکړو دې خلکو ته. په کوم ځای کې چې دوی غواړي، په کوم ځای کې چې دوی ته ضرورت دی، باید موږ د میډیا ځوانان په دې باندې اواز جګ کړو چې په هر ځای کې دوی نظامي اډې غواړي، که په ننګرهار کې غواړي، که په کندهار کې غواړي، که په ویش کې غواړي، ولې بالمثل سیاست باید موږ وکړو چې دا خلک یاره د سړي زمن سي. زه کله کله په هغه ورځ ما تاسو ته ویلې چې د بعضې خبرې زه کوم په دې نه کوم پاچا صاحب مطلب سیاسي احساساتي یم. موږ همیشه سیاست کې بایلل سوي یو. نن تاسې وګورئ چې خواجه آصف څه وویلې چې د ما په ملک کې ناس خلک دي د افغانستان بیرغ جګوي، ما ته زنده‌باد او مرده‌باد وایي. دا بله خبره نه وه. ما سره هندوان په کابل کې اوسېږي، که همدغه هندوان سبا د هندوستان بیرغ راواخلي او ما ته ووایي چې جیوي جیوي انډیا مرده‌باد او افغانستان، زه پرېږدمه والله که یوه شپه یې پرېږدم، ورته زه په مخ مخاسته خورې دلته چکې دلته امنیت دې ما ساتلی، لیکن ته ما ته د انډیا چغې وایې، ته ما ته انډیا زنده‌باد مرده‌باد چغې وایې. همدغه دا کار چا وکړه؟ دا منظور وکړه، منظور پښتین وکړه. لکه مخکې چې حمید ګل مو خرڅ کړو، فضل الرحمن او سمیع الحق خرڅ کړو، دا ور یې موږ منظور خرڅ کړلو. منظور د ما دغه خلک دغه حالت ته راوستل، منظور موږ نن دغه دښمنۍ ته کېدولو. همدغه منظور افغانان نور صاحب مننه، خوشحاله دا خبره زه خلاصه کړم پاچا صاحب، دا خبره زه خلاصه کړم چې د خلکو ذهنیت پرې خلاص شي. هیله ده ګوره دا وخت د دې نه دی چې موږ دلته راشو په منظور خبرې وکړو، موضوع د منظور نه ده یا د بل چا نوم ماله. ګوره دا وخت د اتفاق او د اتحاد دی. د منظور پښتون درد زه همدغه وایم پاچا صاحب چې موږ باید ښه سیاست ته لاس واچو، د سیاست ته لاس واچو چې خدای ناخواسته سبا د موږ د ناکامۍ خبره نه وي په هغه کې. موږ هغه څوک باید راکش کړو. ته داسې وایه نور صاحب بخښنه غواړم، که داسې دا خبره کړې وای چې منظور پښتون او افغانان او افغانستان په کوزه پښتونخوا کې مذهبي او سیاسي تالي چټو خرڅ کړه، دغسې چې که وایه ته ملاتړ هم زیاتولی شي او خبره کې د وزن هم پاتې کېږي. خیر په هر صورت نور صاحب ډېره زیاته مننه را به شو اتل پښتون ته پاچا صاحب. او زه لوګري صاحب ته یو خبره کوم، زه د دې خلاف یم چې منظور پښتون راپاسې د طالب خلاف خبره وکړي یا طالب راپاسې د منظور پښتون خلاف خبره وکړي. ځکه په دې باندې موږ او تاسو باید سر خلاص کړو چې دا 45 کاله یا 50 کاله همدغه په دې تقسیماتو کې د پنجاب ګټه ده. په همدې کې موږ تباه او برباد کړي چې زه منظور پښتون پسې بد وایم، منظور پښتون ما پسې بد وایي، زه ایمل ولي پسې بد وایم. ګوره دغه ایمل ولي د نیشنل پارټۍ والا طالبانو ته د پاکستانیان ویلې، پاکستاني استخبارات خلکو ورته ویلې، یعنې پنجابیانو خطاب تقریبا ورته کوو. میاشت مخکې په خپله لاړو کونسلګرۍ ته که چېشته هلته یې وروره غاړه ورکړه هغې سره کېناستو. ګوره که نه نو زه داسې وایم چې باید موږ د دې شي نه تېر شو، د یو بل نه رغېدل نشته دی او د دشمن یو دی او موږ ټولو ته یو پروګرام دی. نو باید موږ داسې خبرې وکړو منظور پښتون سره ته اختلاف ښودلی شي په بعض، خو منظور پښتون چې څومره دا ولس راجیب کړو ډېر د ګلحانزم نه چې خلاص کړو، د منظور پښتون خلاص کړو لوګری صاحب. ګنې دلته بالکل دا خلک بل رقم برنواز شوي وو، د پوج په خلاف د پاکستان په خلاف چا خبره نه شوه کولی. نو هغه مثبت شی نه شته دی، منفي هم پکې هغه ستا حق دی چې په هغې راوکړو، خو دا لایب د هغې نه دی. ډېره بخښنه غواړم ته دغه موږ او تاسو زیات فوکس چې دی یا زیات انرژي په دغه رسمي ریاست چې نړۍ سره رسمي اړیکې لري په دې باندې ده او په ملګرو ملتونو کې استازی لري او هغه راپورته کوي او ستا د نظام، ستا د حکومت، ستا د هیواد یعنې بدنامي کا
منظور یا بل دا په داخل کې ډېرې وړې ستونزې تا ته جوړې کړه خو هغه یې درته د نړۍ په کچه جوړوي نو هغې ته باید موږ او تاسو چې دی لږ هغه ولې د هغې مقابل کې ودرېږو دا چې نور صاحب خبرې وکړې را به شو اتل ورته بیا به راشو رحماني صاحب ته باچا صاحب زما نوبت دی هیله کوم غالب نور نوبت دی زموږ ته وخت راکوي ډېر وخت انتظار یې مالې مه کوئ تا لوګري صاحب ته وخت ورکړه او خو تا ویل زما بیا داسې بیا نو مهرباني وکړي زه ډېر وخت انتظار شوم نو خیر دی خبرې د درناوي لپاره نه د چل خبره نه دی که داسې له سره شروع کوي بیا راځئ دا ټولې پالیسۍ به له سره شروع کړو د سره به پالیسۍ شروع کړو په مخ به ځو مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پاچا صاحب محترم تا ته قاري صاحب شمول دلته ټولو درنو ملګرو ته درناوی وړاندې کوم هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي دا چې نوم مې وانخیسته بخشش کوئ پاچا صاحب محترم دلته ملګرو ټولې خبرې وکړلې ځینې مسایل دي چې باید اوس مطرح شي چې دې وخت ډېر اساس وخت دی او اساس پړاو سره موږ مخ یو ګوري یو د اړیکو جوړول دي یو د اړیکو پالل دي انډیا که سره زموږ اړیکې وسي اړیکې را سره پالي که موږ او تاسې وایو پښتونولي یا پښتونولي پالل دا زموږ تاسې امانه هغه ولسي هغه کلیوالي لهجه باندې درته وایم پاکستان په دغه شرایطو کې په دغه اساس پړاو کې ډېر سخت حالات سره مخ ده هغه ځینې لږه کوی چې دا فکر کوو چې ګواکې دا خلک ستاسې خلاف نه دي خو خلاف یې هم ولیدل رحماني صاحب بخښنه غواړم دغه یوه کس درته د شیر کومه دا وګورئ دا ډیلسمن خان کې تازه برید دی دا پاچا صاحب یو منټ خبره کوم پرونې په کابل جان په افغانستان باندې داسې یا به دومره لمبې وي یا به نه وي خو نن هغه دی په پاکستان کې دا لمبې بلې دي دا وګوره دا تازه عکسونه دا ماته چا راولېږل مهرباني صاحب مهرباني پاچا صاحب محترم داسې کم نظر ورته مه ګورئ په پنجاب کې یا په پاکستان کې پر ځینې قبایلي سیمو کې پنجابي مرتد د ریاست فوجي ته ګوته نیول جرم و مګر نن یې خو وینئ چې داسې یو حالات سره دوی مخ کابل کې ځینې خلک د پاکستان نه ډارېدل دا یې ویل چې دلته پاکستان فوج 15,000 استخبارات لري مګر نن سره د دومره استخباراتو اوس هم د ده په لمنه کې اور بل دی نه سي ګل کولی دا هغه دایه چې موږ بار بار پر دې باندې تاکید کوو چې و خلکو راسئ زموږ دغې دایې ته تاسې لبی کوئ را سره ویې منئ چې دا خلک زموږ دښمنان دي مګر دې خلکو نه منله اوس چې په خواله رسنیو کې په ټیک ټاک کې ځینې هغه خلک چې شخصي ګټې د خطر سره مخ دي هغه اوس هم راځي چې ولې دوی د هندوستان سره ډیپلوماسي کې اړیکې یعنې په دغه برخه کې ولې ځي لیده کاته کوي دا د هغه چا خبرې دي چې په تیر کې په کابل اداره کې کار کوو ځینې اشخاص دي هغه هم په دې ناخوښ دي چې ولې د اړیکې ټینګې سي هغه هم په دې باندې ناخوښ دي چې څنګه پاکستان داسې په ښکاره باندې پر افغانستان حریم باندې تجاوز که زما پر تمامت عرضي باندې یو لست یو څو ګوړه راوړاندې کېږي دا له دې نه جوته سو چې پرون بېګی په کابل کې برید کړی دا ټول په افغانستان کې په هر ځای کې کومه پیښه کېږي دا واقعیتونه په واقعیت سره دا کړنې کېږي نو دې نه بعد باید څه رقم ځواب ورته وویل شي اوس دا معلومه سوله چې یو مرکزي برخه چې ستا هدف ګرځول کېږي نو دا معلومه خبره ده چې په فرضي کرښو کې پر ځینو ډیور آنلاین کې دا عملیات ما هم پرون پر دې باندې ځینې تاکید نه کوم مګر اوس یې منمه چې خپله د وزارت دفاع له سایټ نه دا خپرېږي چې دغسې یو عمل یې کړی ده حق لرو چې موږ انډیا سره دوستي وکړو روس سره یې وکړو امریکې سره یې وکړو چین سره یې وکړو زموږ په کم په ګټه یې تاسې هر ملک سره کوئ خیر دی او که موږ وکړه بس کفر دی اوس چې د جماعت اسلامي پخوانی یو غړی دی مشتاق چې نومیږي مشتاق چې نومیږي یو اوس چې فلسطین ته هم تللی و اسرائیل هغه وایي چې دوه هیوادونه چې اسرائیل سپورټ کوي هغې کې یو پاکستان دی یو مصر وښودو کوم هیواد یې وښودو نو ستاسې سر اسرائیل ته وتې او تاسې راځئ په موږ باندې دغه کوئ د نر غوندې به یې کوو انډیوالي به انډیا سره کوو انډیا زموږ دوست هیواد دی انډیا یو عزتمن خلک دي انډیا کاروباري خلک دي انډیا د په دوستۍ کې نسخان نشته
هغې دهشتګردي نه کوي، نوم یې بد نه دی. د پاکستان نوم چې چاته اخلي بېادبي د ما پې کانګې ترې راوړي. ځکه پاکستان په ټوله دنیا کې خلک پېژني چې دهشتګرد دی. د صدراعظم نه د په امریکا کې کمیس او پرتوګ ویستو چې ځان سره یې بمونه نه یې راوړي، شاخان عباسي. نو تاسې خو ټوله دنیا کې معلومه سي په چین کې هم سفارتکار د چینیانو نه بټوه وواله. د عمران خان د لیدو دپاره قطر نه قوات راغلی و، د هغې نه بټوه چا پټه کړه. نو تاسې خو ټول غلاستې وروره. 3,50,000 دی که 3,80,000 روپۍ هر یو پاکستانی قرضداره دی. اوس دغه د پښتونخوا پښتنو ته موږ وایو چې ستاسې 10 بچي دي، 3.5 میلیونه پاکستانی روپۍ قرضدار یاستئ. نو که لوی افغانستان جوړ شي دا ټول درته ماف کېږي. بالکل به صفا سوتره راوځئ لکه سړی چې د مور نه پیدا شي. نه به در باندې قرض نه به در باندې سود نه به سې مهربانه د کفر د قانون لاندې وخت تېروئ. صفا اسلامي نظام به یې سې مهربانه لر او بر پښتانه افغانان به پکې ګرځي راګرځي. نو د دې سره همدغه وخت دی راوچت شي چې د دې غلامۍ نه د دې بدبختۍ نه، او دا په دې اسملیانو مسملیانو نه کېږي. د جنرال موبیل صاحب خبره ټر او پر دا ایم پي دی او دا سینیټر دی او دا ټر دی. دا هسې لوبې ټوکم شروع کړي. دا پښتانه پې دا 80 کاله ووژل. دې څه شی لاسته راوړنې راوړې؟ کوم ازادي راوړه؟ پښتانه وژني، دهشتګرد یې معرفي کوي، بمباري در باندې کوي. په کابل باندې خو دا پرون بمباري وکړه. دا موږ ته چې بعضې پښتانه موږ ته دغه راکوي، پیغور راکوي چې پاکستان لاړو په کابل. په تا باندې دا 20 کاله کېږي بمباري در باندې کوي. وزیرستان ته دې وګوره، سوات ته دې وګوره، باجوړ ته دې وګوره، نور تیرا ته دې وګوره، نور ځایونو ته دې وګوره، په 100 تیارو په تا باندې بمباري کوي. ته راځې ما ته پیغور راکوي چې پاکستان په تا بمباري کړی. په ما یو شپه کړی، په تا باندې هره ورځ بمباري کوي. نو خبره دا ده چې همدا وخت دی چې څوک هم اسلامي نظام غواړي ښکته او د لوی افغانستان خبره کوي، امو تر عباسي نه یوه خاوره یوه وینه، همدغه ټیم دی چې دا ګیټونه میټونه. او زه انشاءالله دا شینواری صاحب که ژوندي و که نه، دا د تورخم ګیټ به انشاءالله داسې ټوټې کوو. ځکه په دې باندې زموږ ډېرې خویندې میندې زموږ ماشومان یې پې کړولي. دا د سپین بولدک دا ګیټ به داسې ټوټې کوو. ځکه ډېر زموږ افغانان، ډېر زموږ خویندې میندې پې زورولي دي. دا یو شی هم درته پړه کې پروت دی. او په لا اله باور وکړه چې د یو شي به دنه پوښتنه کېږي. دا یاد ساتئ. دلته نمبر بل چاته ورکړه مهرباني. باچا صاحب حبیب ورځما د کمرم ته غټه که باچا صاحب سره او پاس او اتل روستان او بت دلته 2 خبرې باچا صاحب ډېرې مهمې دي. دا چې د فتوا واک افغانستان سره دی، ما دپاره مهم د جمهوریت ته امارت ته قبل دی، خو د فتوا واک افغانستان ته راغلی دی. افغانان باید دا ومني. دوهم د نړیوال سیاست مرکز چې ملګري ملتونه دي باچا صاحب، د دې لاسته راوړل هم ډېر مهم دي، د حد نه زیات مهم دي. او دا په همدې باندې کېږي لکه څنګه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هندوستان ته تللی دی او هغلته کومه وینا کړې ده او کومه اعلامیه خپاره شوه، دا بالکل د نړیوالو اصولو مطابق د یو حکومت اعلامیه ده. بالکل. یعنې دا مهمه نه ده چې هغه امیرخان متکي دی که څوک دی، ناست د افغانستان په نمایندګۍ دی وروره. او اعلامیه چې د افغانستان په نمایندګۍ او باوقاره اعلامیه ده، نو باید ستاینه وشي. اتله وروره مهرباني وکړه نوبت ته یو همدغه شینو باندې خبره وکړه. اوس په ارګ کې چې دی ملا صاحب ناست دی او په ملا صاحب باندې خو پاکستانیان مولیان جهاد فتوا نشي ورکولی که نه. نو اوس دې ته بهانه نه جوړېږي چې څه رقم دا نظام چپه کړي، په چل یې نه پوهېږي. نو خدای دې دا ملیان ورته ژوندي لري او داسې ستنې ورته وواله دا د انډیا تګ دا متقي صاحب چې یاره یقین وکړئ چې داسې دا ایټم بم خاص هم نه لري، دالې بوجۍ کې اچولي دي. پوه شولې؟ نو ایټم بم خو نشته پاکستان سره، خو داسې کو چې دغه متقي صاحب پې د پاسه ایټم بم راګزار کړو. چا صاحب هغه خپل رنګ کې کوټ شوی دی پاکستان. اوس دا مومن صاحب ډېر یو ښایسته ټویټ کړی دی. ته پکار دی چې هره جمعه ځي عمره دې کوي، بیا د عمرې نه پس انډیا ته ځي او بیا دې راتاویږي افغانستان ته دې راځي. دا ابراهیم مومن صاحب یو ټویټ کړی دی چې په ټویټر باندې پاکستاني چې څومره مولیان دي، که هغه پښتانه دي که پنجابیان دي، ټول د پاکستان د فوج په دفاع راوتلي دي او ټویټونه کوي. ای د افغانستان مولیانو، ډریورانو، کلنډرانو، خبریالانو، مدني فعالانو، خبره د ګران هیواد افغانستان ده، د افغانستان د عزت او د ابرو ده. دې پسې مه ګرځئ چې دا طالب دی دا غیر طالب دی. ودرېږئ ټول یو موږ د پنجابي ریاست په مقابل کې. مهرباني اتله وروره. مهرباني اتله. سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول ملګري واوسئ. زه به یو څو هغه ته اشاره وکړم. اول خو دا متقي صاحب چې باید اسلامي امارت و ذهن ته واچوي چې دوی نور په 100 کاله هم د پاکستان د دښمنۍ نشي خلاصېدی. مننه خوشحاله ډېره مننه.
شینواری صاحب نور کسان به نه دا همدا کسان به وغږو ټول لای په همدغه یو ژڼکی به وروستو راپورته کوو ابو عبیده د همغې سیمې دی هغه بیا تازه معلومات موږ شریک کړو فکر کوم چې نمبر د دغه دی د چا دی غالب نوبت دی غالب سلامونه نیکې هیلې په ټاپل کې ناست کسان او لاندې کسانو ته احترامات وړاندې کوم د تېرې شپې د پاکستان مرتد او ذلیله د کرایې ریاست د ګران افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې ډېر بزدلانه او بې شرمانه هوایي حریم حمله او یا هوایي بم اچول یا بمبار په کلکو ټکو باندې غندو او دا د ګران افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې په ښکاره ډول تیری او تجاوز دی او انشاءالله د افغانستان شاه د افغانستان ولسونه او د افغانستان اوسنی نظام دوی به د دې بزدلانه او دغه غیر قانوني او وحشي اټیک یا حملې ته جواب ورکوي. شرم هغه کسانو ته پکار دی چې دغه حملې چې زموږ د ګران افغانستان پایتخت کابل جان باندې حمله کیږي او هغه مورخر سي یا هغه جاسوسان چې د دوی لپاره چکچک غالب وروره خیر یو څه څوک بل څه غالب وروره د پښتونخوا خبرې ته راځو د پښتونخوا خبرې ته راځو هلته د پاکستان پوج او ملیشاو او امثال هون د دوی مورال ضعیفه ده او خپل مورال له لاسه ورکړی ده او ولس په منځ کې مینه نه لري محبت نه لري ټولو ته اعتبار له لاسه ورکړی ده دا اوس هم پې جګړه سخته تندریزه جګړه پې روانه ده انشاءالله چې موږ تاسو کامیابه کیږو افغانان او هغه افغانان چې دوی بې ګناه وژلي دي دوی به نور هغه کېږي کار نشته بخښنه غواړم غالب ورور هغې په هغې کې زموږ هېڅ کار نشته ګوره زما خبره واورئ زما خبره خلک یې وژلي دي خلک یې په وړاندې راپورته شوي دي زه یو خبر کوم دی ورور ته ګوره دې کې شک نشته چې د امو تر اباسي نه دا یوه خاوره ده دغه کومه خاوره وانه چې مقبوضه افغانستان وانه خیبر پښتونخوا وانه افغانان پښتانه پراته دي دا د دې خپله خاوره ده دا د افغانستان مګر دی خپل وطن دی زه درنه لاړم نور بل سړی چې کوي مننه صحیح دغه ورکومه خیره چې دا لږ وضاحت شینواری صاحب دا د دې خپله خاوره دا موږ نه یو چېرې موږ یې نیسو که نه دا غلطه ده څنګه چې زما حق په کابل دی داسې د پېښور د سړي حق په کابل باندې دی او داسې حق زما په پېښور دی مقصد دا دی چې هلته 15 میلیونه دي 20 میلیونه دي د افغانستان نه زښت زیات دي پښتانه افغانان دا د دې خپله داخلي موضوع ده خو دا دی چې لوی افغانستان نه بغیر دا مشکل حل کیږي نه او دا د افغانستان خاوره دا ټول لر و بر یو افغان دی دا د احمدشاه بابا وطن دی که چا اړه ښه او خرابي موږ په دې تر دې حده پورې کار لرلی شو موږ نه جنګ غواړو نه د جنګ دغه چې چاته چې ټوپک راواله خپل کار دی خو زه یو خبره کوم د پښتونخوا پښتنو ته چې د پارټۍ بازي نه به تېرېږئ نم کوتک ته ضرورت شته او نم ټوپک ته انشاءالله ازادي به هلې لوی افغانستان به جوړېږي مهرباني بل چاته ټیم ورکړه طوفان صاحب ستاسو نوبت ته مهرباني وکړئ ورور ښه راغلاست درته یو تاسو خبرې مو اورېدې او حالات هم څارلي دي دا سفر هندوستان ته همداسې نور بیا په کابل باندې برید او دا ټول شیان مهرباني ورور د چا نمبر دا عزیز طوفان فولاد فولاد سلامونه مینه او درنښت ګران او محترم مشر او نو نوم دې مبارک یو فولاد یو اشتیام د طوفان غوندې دی چې او د الله خلاص دا ستا غوندې دی وروره ښه راغلاست درته یو تو هغه فولاد سلامونه مینه او درنښت محترم مشر ته باچا صاحب کاموال تا ته فایم جانه او نور ټولو راغلو ورونو ته انشاءالله ټول سره روغ او جوړ اوسئ زه ډېر لنډ ټکي وایم ګورئ که موږ او تاسو خپل تاریخ وګورو هر کله چې زموږ هیواد یو قدرتمنده اردو لرله او بالاخره د ترقۍ او خوشبختۍ پلو روان سوي وو بالاخره په داخل افغانستان کې جاسوسي کړۍ پاکستان روزلي دي باروت یې ورکړي دي زموږ اردوګانې په 100 رقمه هیلو نرنګ باندې منځ نه وړلي دي نو اوسنی نظام باید ډېر متوجه اوسي هغه د پاکستان داخلي یعنی جاسوسانو ته باید متوجه اوسي چې داخل په افغانستان کې بیا خیانت ونه کړي او بیا تباه نه سو دا یوه موضوع بل موضوع زه اصلا دلته پاس ځکه راغلمه چې په هغه باندې وغږېږم د وزیر خارجې تګ انډیا ته انډیا د تاریخي لحاظه زموږ دوست پاتې شوی ده انډیا که وغواړي او قناعت حاصل کړو کولی سي چې زموږ او تاسو اردو وروزي مسلکي کړي او تجهیز یې کړي
انډیا کولی سي چې د لوړو زده کړو په برخه کې ډېرې سترې همکاریانې وکړي، زموږ ځوانان مسلکي کړي او بالاخره لوړو زده کړو ته ورسوي، هغې ته بورسي ورکړي. انډیا کولی سي د صحت په برخه کې یعنې زموږ د صحت ارګانونه تجهیز کړي او بالاخره زموږ ډاکټران او هم په ښځو برخه کې هم نارینهو ته روزنې زمینه مساعده کړي. انډیا کولی سي د ښاروالۍ او بنسټیزو برخو کې ډېر زیات کارونه وکړي، پلونه جوړ کړي، سړکونه جوړ کړي، ودانۍ جوړې کړي، همدغسې نور. انډیا کولی سي د تجارت او اقتصاد په برخه کې ډېر زیات رول ولوبوي، زموږ سرحدات او زموږ کوم ګمرکونه چې دي. همداسې انډیا کولی سي چې د استخباراتو په برخه کې موږ او تاسو سره ډېره سخته همکاري وکړي، کومک وکړي، هم د مالي هم د تجهیزي او هم د وګړو لحاظه. یعنې انډیا په تاریخ کې دا کارونه موږ سره کړي دي، خو متاسفانه د بعضې مذهبي مسایلو په ارتباط مثلا هغه هندوان دي، موږ مسلمانان یو، دغسې بعضې خلک پاکستان روزلي دي او دغه انډیا دوستي او د افغانستان دوستي لږ زره خرابه کړې ده. خو باید ډېر متوجه اوسو چې انډیا زموږ واقعي دوست او کولی سي چې په دې ټولو برخو کې موږ سره کومکونه وکړي. ګورئ یارانو، د شهید ډاکټر صاحب داود خان په وخت کې موږ ډېره قوي اردو لرله، ډېر ښه تجهیز مجهزه د اسیا په سطحه باندې هغومره قدرتمنده اردو نه وه. خو همدغه رباني، همدغه مسعود، همدغه نورو ته بارود ورکړل، پیسې ورکړل، تجهیز یې کړل. په 1955 کال کې لومړنی قیام په پنجشیر کې وسو چې د اردو د ړنګولو، د اردو د تباه کولو په هکله تاسو خبر یاستئ چې بالاخره هغه اردو کې داسې مسایل قومي مسایل یې وړاندې کړل، مذهبي مسایل یې وړاندې کړل، حزبي مسایل یې وړاندې کړل، قوي اردو راته د منځه ویوړله او پاکستان خپل ارمان ته ورسېده. عین شکل د ډاکټر صاحب شهید ډاکټر صاحب نجیب الله اردو که تاسو وګورئ، ډېره قوي، ډېره ستره، ډېره مجهزه تیارې هم لرودلې، وراګانونه هم لرودل، لوناګان هم لرودلې، اسکارتونه هم لرودل، ټانکونه هم لرودل، همدغسې هوایي دفاع یعنی دافع عوام لرودله. خو چا ړنګه کړه؟ همدغه پاکستان د دفاع پاکستان جهاد افغانستان په نوم یو تعداد کړی وروزلې، بالاخره زموږ او تاسو د ډاکټر صاحب نجیب اردو یې مرنده کړه. اوس دغه درسونو سره په اخیستو باید ډېر زیات متوجه اوسو. هر څوک چې په افغانستان په نظام کې کار کوي هغه باید ډېر کلک وسارل سي، ډېر زیات هغې ته توجه باید وسي، د کنټرول لاندې وسي، تر څو یو ځل بیا دا پاکستان ونه توانېږي چې د داخل نه موږ او تاسو خرابه کړي. باور په خدای وکړه پاچا صاحب، که د داخل نه موږ او تاسو خرابه نه سو، د پاکستان نه کم نسي کولی چې ما او تا نور تباه کړي. ځکه دا ځل پاکستان ډېر یو خراب اقدام کړی ده او د خپل تباهۍ کار یې کړی ده. په خپله زه به دومره ډېر مخکې نه ځم، خو په داخل پاکستان کې هلته ډېر زیات روحاني کړۍ را پاسېدلې دي او مخالفت یې دغه بمبارۍ په هکله ښودلی ده او بالاخره یعنې اقدامونه او پلانونه څه تاسو به ډېر ډېر وګورئ. نور وګورئ چې څه کېږي، فقط باید بیداره سو، فقط باید بیداره سو. تاسو ډېرې ښایسته خبرې راوکړې، خو په دغه کې د په زرهاو نوو ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو اعلان یې وکړ او دا اعلان چې دی د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه وکړه د هندوستان، تاسو ورته اشاره هم وکړه. یعنې دا ډېر مثبت ګام دی وروره که نه؟ بلکل. یو شی تاسو ته ووایم، پاکستان یعنې خلک بې تعلیمه پاتې شي. یو شی ده، ګوره هندوان موږ سره ډېر صادقه دي. یعنې که اوسنی نظام وغواړي زموږ او تاسو اردو، زموږ او تاسو پولیس، زموږ او تاسو ملي امنیت کولی سي ډېر ښه وروزي، تجهیز یې کړي، مسلکي کړي، د هر نګاه نه قوي او قدرتمنده کړي، ښه رهایش ورته ورکړي، ښه نظم ورته ورکړي او ښه صحیح تجهیزولی سي. او انډیا دا غواړي د پاکستان په خاطر یې غواړي. پس موږ باید ومنو، د خپل عسکرو باندې وروزو. همدغسې د صحت په برخه کې د نړۍ ټول ښه صحیح سیستم انډیا لري. موږ کولی شو چې خپل ځوانان د صحت په برخه کې وروزو، د اقتصاد په برخه کې وروزو، د بنسټیز کارونو په برخه کې وروزو، استخباراتي همکاریو څخه واخلو. یعنې را ډېره قوي استخباراتي سیستم لري، هلته ورسره همکاري وکړي، قراردادونه ورسره امضا سي. یعنې که انډیا خپله غېږ کې ونیسي، انډیا موږ سره کومک کوي او مجبوره ده چې ویې کړي. ځکه د انډیا او پاکستان جنګ یو حقیقي جنګ ده او د جنګ د ضعیفه کولو په خاطر انډیا غواړي چې دا کارونه موږ سره وکړي، همکاریان یې موږ سره وکړي او انشاءالله کوي. خو دلته زموږ بیداري، زموږ هوښیاري په کار ده چې باید ډیپلوماتیک په شکل باندې، ډېر ښه اصولي شکل باندې دوی سره خپل قراردادونه امضا کړو او د خیر دوستي ورسره په عملي میدان کې وپالو، تر څو چې د لوی افغانستان ارمان ته ورسېږو، تر څو چې زموږ اردو قوي نیسي، تجهیز نیسي، مسلکي نیسي، د لوی افغانستان ارمان به همداسې پاتې کېږي. مننه شکیلواره صاحب، د انډین خلکو ته ویم په دې برطانیه کې اول انګریزان دي په کاروبار او په تعلیم په حساب بیا انډین دي. که همداسې ته دوبۍ ته لاړ شي، که همداسې ته سعودي ته لاړ شي، که د دنیا هر ملک ته لاړ شي،
انډین والا صرف قلم سره او تحصیل سره کار دی. او زه انډیا کې 3 هفتې وم، 3 هفتې یقین وکړئ چې دا نه ده چې ته د لر وطن یا د بر وطن یې، چې په نوم باندې پښتون افغان قسم په خدای دی چې ودې ګوري چې در باندې جوړېږي نه. یعنې زه د ځان په خاطر د صفت په خاطر نه یم د کرکټ میچ و زمونږ د انډیا سره ما دا حالت لیدلو، وایي موږ افغانستان هم سپورټ کوو. یقین وکړئ چې داسې یو کیو ولاړ هغه ویډیو ما شیر کړې په ټیک ټاک کې چې ډېر لرې پورې دومره خلک ولاړ، خان بھائی ایک پوٹو چاہیے افغانستان سے آئے مالا ایک پوٹو چاہیے خان بھائی افغانستان بہت اچھا لوگ ہے که رشکې والا که ټکسي والا که دکاندار یقین وکړه دومره عزت دومره دغه دی کوي که نه چې دا خپل کار پورې کار لري، هغه دې شنو کې بیخي ګوتې نه وایي. او ته مانې چې د رشکې ډریور یا د سبزۍ والا په انګلیش داسې پوهېږي لکه خپله ژبه دومره تعلیم پکې دغه. هو زه به د پاکستان نه څه شی زده کړم، پاکستان بس زه یوه لنډه جمله وایم پاچا صاحب، زه کوزېږم د تاسو د حضور نه بیا تاسو ته ښه لایف غواړم. لنډه جمله دا ده چې ما په پاکستان کې په هندوستان کې ماستري کړې ده د کمپیوټر ساینس، هلته زه 6 کاله پاتې سوی یم. دغه د هندوستان ټولې تاریخي ودانۍ چې وګورې زمونږ مشران ورته جوړې کړي، باور که دومره خدمتونه موږ هندوانو ته کړي او دا ډېر پاسداره خلک دي، دوی زمونږ او تاسو ډېر عزت ساتي. باور په خدای وکړه دغه بعضې ځایانو ته تاج محل د ځایانو ته چې ځې یعنې بهرني هیوادونو اتباعو ته که 100 روپۍ ټکټ وي زمونږ او تاسو ته 10 روپۍ د خپل هماغسې یو هندوستاني ته ټکټ ورکوي هماغسې افغاني ته عزت ورکوي. نو خوشحاله او سوکاله اوسئ، دعاګانې کوئ انشاءالله خپل هلته چوکونه په نوم باندې ریل ګاډي کې نوم دی خان چوک او خان سلامته اوسئ. ډېره مننه فولاد صاحب، ډېره مننه. طوفان صاحب ام خان ته به ټیم ورکړو چې زمونږ د ښکته پښتونخوا باچا صاحب سید هغه ته ورکړه، بیا به سی ابراهیم مومن صاحب ته راشو، بیا لاندې الهودین صاحب کار لري. یم خان صاحب تاسو میک خلاص کړئ. السلام علیکم باچا صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. باچا صاحب پوښتنه مخې ته کېده، پوښتنه ورته کېده جواب به یې کېده. پوښتنه دا ده چې د افغانستان وزیر خارجه انډیا ته تللی به پاکستان سخت اوربل دی او بیا په داخل د پاکستان کې یعنې حالت ورځ په ورځ خرابېږي او موږ پوهېږو چې دا جنګ ستا کور ته را روان دی، ستا کور زما کور دی، زما کور ستا کور. زه پوهېږم چې جنګ ستا کور ته راغلی زما کور ته هم راځي ځکه ته زما ورور یې، لمبې ما ته هم را رسېږي. خو د پاکستان نوې منافقت چې نن د هغې د پوج مشر ویانې وغږېدو چې موږ په پښتونخوا کې اپریشن کوو او دا یعنې یو جنګ یې ستاسې دغه ته راوړي. مهرباني وکړئ تاسې په دې دعوا وکړو. یاره جی اول خو تاسو ټولو ته زما وروڼه پښتون چې څومره په ټوله دنیا کې دی نو دا وروڼه دي، دا که هر څومره بیلیږي دا به نه بیلیږي ځکه چې پښتون دی او دا به خامخا وروڼه وي، که هغه د خیبر پښتونخوا دی او که د افغانستان دی. تاسو کموال صاحب تاسو زما فرینډ یئ او دا نور کسان به هم په دې کې هم څوک زما فرینډ وي، زه څه ډېر فرینډ نه ساتم خو ستا خبرې زما ډېرې خوښې، ته یو آزاد طبیعته سړی په دې به تا ته زه دا کمنټ درکړم چې جنګ را روان نه دی، جنګ په موږ دی. چا ویل چې جنګ را روان دی؟ جنګ په موږ دی. زمونږ ښځې کونډې شوې، زمونږ بچي یتیمان شو، په دې کې خو ګولۍ باندې خو دا نه دي لیکلي چې ګنې دا پیپل پارټۍ والی او دا به نیشنل پارټۍ والی او دا به پي ټي آی والی، ګولۍ خو چې په چا ورله. جنګ په موږ دی. دا ولې په موږ دی؟ دا ولې په موږ دی؟ دا ځکه په موږ دی چې موږ زمونږ اسټبلیشمنټ ټول عمر په افغانستان کې ګوتې والي دي، ټول عمر په افغانستان کې ګوتې والي. زما پښتون ورور یې وژلی دی، کله پې روس راچېلی دی، کله پې امریکا راچېلی ده، کله پې بل راچېلی دی، کله پې بل راچېلی دی، اوس هم پکې ګوتې وایي. بهی چې څه کړې هغه به ریب وي، چې څه کړې هغه به ریب. الله په قرآن کې فرمایي چې تا ته به خپل عمل در رسي. دا کتاب ما تاله درکړی دی، په دې کتاب کې د دنیا چال چلن په دې کې لیکلی دی چې ته څه کوې تا ته به در رسي. دا خبره نه چې زه په قیامت پرېږدم، قیامت بله کله وي، والباسي بعد الموت، قیامت بله کله وي. دا په دې دنیا کې زمونږ نه وزي وسو، زمونږ پښتنو دا تنظیمونه جوړ کړي پښتنو، او زه به سر نه بم تاو کړم او زه به خودکش وکړم. دا اوس هغه خودکشي موږ ته را بغاړه دي. زما په تاریخ کې چې زه پیدا شوم زما 55 سال 54 سال عمر دی، قسم دی په دې 3 کال کې چې څومره مړي په پښتونخوا کې وشو دومره په افغانستان کې مخکې نه وشوي. دا په موږ اوس جنګ نه دی، دا په موږ د 40 کالو افغانستان زما ورور نه دی، افغانستان زما ورور دی. افغانستان باندې چې دا سخت ده، زه پښتون نه یم چې یو سړی د دې نه انکار کوي هغه سره مسلمان دی نه یهودي دی.
چې کوم سړی د افغانستان د سخت نه انکار کوي، د افغانستان د بایچارې نه انکار کوي، د خیبر پختونخوا د افغانستان او د دې دوانو ورونو د دغه نه انکار کوي، د سخت نه، دا مسلمان د سره دی نه. په پنجابي د سره زه یقین ساتم نه، پنجابي خو ما وږي، پنجابي زما په ضلع کې ابل یو پایلټ باندې یو پایلټ مړ دی چې هغه به خلکو ته ټریننګ ورکاوه. هغه ما ته نن یو کس راغی او ما ته ووي زما په ځای کې ما ته ووي چې قسم دی هغه سړی زما ماما او هغه د جاز د پري خرابۍ نه دی مړ، هغه د دې نه مړ دی چې بهی هغې شهید کړی دی چې بهی د خیبر پښتونخوا نه موږ داسې یو بالا افسر نه منو، موږ بل داسې یو غټ افسر نه منو چې هغه په غټه کرسۍ کښېني چې د پښتنو سپورټ وکړي. وایي دا داسې غریبان ښه دي او داسې کمزوري ښه دي، داسې کمزوري ښه دي. په ما او تا باندې جنګ د ډېر زمانې نه دی. او که یو سړی دا وایي چې افغانستان به تباه شي، نو افغانستان به نه تباه کېږي. افغانستان په غټو پخوانو په 1400 زمانې چې مخکې کوم کتاب دی په هغې کې د هغې ذکر راغلی چې افغانستان دا یو پخوانی ملک دی او په دې کې ډېر قوت والا خلک اوسېږي. پاکستان خو بل اوس جوړ شوی دی، پاکستان خو بل اوس جوړ شوی دی. خو زه دا مطالبه کوم زما د پښتنو وروڼو نه، کموال صاحب ډېرې خبرې ته په دې خبره کوه په اتفاق چې موږ په اتفاق شوي نه یو، موږ پښتانه نو خانه دا جنګونه به موږ به خلک وجني، ګورئ موږ به خلک وجني، قسم دی موږ نه پرېږدي. موږ له اتفاق پکار دی چې موږ په اتفاق شو. په موږ کې غله ډېر دي، کموال صاحب په موږ کې غله ډېر دي. زموږ د رور په رور په سر پیسې علي، رور د رور په سر پیسې علي، زوی د پلار په سر پیسې علي، پیسې تړل پښتون نشي ټینګولی. موږ ځکه تباه وربادي. ته یو موټه شه قسم ده چې تا ته څوک غو کړي. ما نن یو ویډیو کړل ما چې تاسو پښتنو په KPK کې غونډ نه غونډ شئ او تاسو یو موټی شئ، تاسو ته څوک غږ وکړي په کوم ځای کې په دا باندې ډرون کېږي. خو موږ به یې پارټۍ والا د یو سره بل د بل سپورټ کوي، بل د بل سپورټ کوي، هغو به دې کې توړ به مونږ ته دی. دغه شان زموږ د افغانستان خلک هم دی، دیو په یو پیج نه راځي، دیو به د یو بل مخالفت کوي. په دې وجه افغانستان وران دی، زموږ پښتونخوا هم ورانه ده، پښتانه ټول تباه ورباد دي په هر ملک کې. پرون یې ډروپ حمله کړې ده په افغانستان کې، قسم دی زما زړه نه یې احساسي، زما زړه نه یې بولې ولې کوله. څه چلو هلته څه چلو ستا په پاکستان کې کم نقصان افغانستان رسولی تا ته ولې نشي برداشت کولی چې یو دغه سفیر او دغه مولا چې دی انډیا ته ځي بنو دغه ته حق حاصل نه دی، دا به نه ځي، دا به خپل کاروبار نه جټ کوي، خپل عوامو ته به خپل فیسیلیټیز نه ورکوي، خپل عوامو دپاره به هغه کوشش نه کوي چې بل کاباد شي. او په تا باندې چې دی دلته زلزله راماته چې دا ولې لاړ، کاروبار به اوسه نه کوي. نو بهی زه تاسو دا زما یو ریکوست دی، دا څومره کسان چې ناست دي معذرت غواړم. یو خو پښتنو خیر دی که دی افغانیان افغانستان والا زما پښتانو دی که دیو په پاکستان پسې یوه خبره زیاته هم کوي، نو تاسو هغو د ډېرې زمانې نه سره زمونږ دردېدلي دي، د هغو زړونه زخمي شوي دي، هغو ته مخې ته دا شی پروت دی، دا په رسالو کې راغلي، دا په اخبارونو کې راغلي دي، د هغو بچي تباه شوي دي، د هغو باندې ډرون حملې شوي دي، هغو به ډېره سوي. تاسو کنزل مه کوئ، الله ته وګورئ، الله ته وګورئ، کنزل مه کوئ، سپکه خوله مه استعمالوئ. عام یو سړی چې د خولې نه غلطه خبره وځي هغه ته داسې یو ترغیب ورکوئ وی خیر دی. دا خو دا خبره خو نه ده چې ته په کمنټ کې ته کنزل کې ته یو پاکستانی او زما نوم بدنامې، زما نن په ما باندې سور اور دی، نن په ما باندې سور اور دی. نن دا په باجوړ کې و دماکه دا په بم باندې پردی کور سړی هلک په چڼې خرڅولې و هغې په بم ویشتلی دی، دا پښتون دی، چڼې به غریب خرڅولې و هغې ویشتلی دی. نو زه په دې باندې ما ته افسوس دی. پرونی په تاسو سره چې په افغانستان کې کم زمونږ سټرایک یې کړی دی په دې باندې ما ته ډېر افسوس دی. زه معذرت غواړم. زه که زه ډېر هم ویم چې بهی زه په دې باندې خفه یم شل ځل دې زه ووایم دا خفګان که زه په خوله ظاهر نه کړم چې پښتون به خامخا په دې خبر کېږي. پښتون چې پښتون یو د سړي نه پیدا یې او مور او پلار یې په صحیح طریقه باندې میلاو شوی او صحیح پښتون ته پیدا شوی نو هغه به پښتون خفه کېږي او پښتون خفه کېږي. هغه به چېرته هم دا نه وایي چې شکر دی، چېرته به هم دا نه وایي. الله دې پاکستان آباد کړي، الله دې سوري پاکستان دې هم آباد لري، خیبر پښتونخوا افغانستان دې الله آباد کړي. الله دې دا دهشتګردي لرې کړي. الله پاک دې په موږ کې امن راولي. الله دې هېڅ چاته موږ نه محتاجوي. زه خو دا سوال کوم او باچا صاحب تا ته یو آخري خبره دا کوم چې ته څومره لایف چلې، څومره ته د امن کوشش وکړه.
چې په افغانستان کې او په خیبر پښتونخوا کې دا خلک ټول پښتانه یو موټی شي امن. ګوره نن زمونږ هغه سرې ټوپۍ والا نوم یې زما نه هېر دی، دغه یو هلک د AK جان چې په سر کړل د ټوپۍ والا منظور پښتون، هغه نن وخت دی ځان یې روپوش کړی دی. ولې هغه ته دړکه ورکړی شوې ده چې به تا وژني، هغه روپوش شوی دی که نه. نو هغه څه ګناه وه؟ هغه دا ګناه ده چې هغه ویلي چې د پاکستان اسټبلیشمنټ زموږ سره ظلم کوي. هغه دا ګناه کړې ده. هغه څه ګناه ده؟ هغه دا ګناه ده چې د پاکستان اسټبلیشمنټ د پښتنو سره ظلم کوي. ظلم. زه کومه خبره وجاړم؟ زه کوم زه د خپل کیبیکې درد وجاړم که زه د افغانستان په درد وجاړم که زه پښتون خو په هر ځای کې تباه او برباد دی. دا ولې؟ د الله دین یې پرېښی دی او یو موټی کېږي نه. مننه. ځکه تباه او برباد دی. مننه یم خان وروره. جزاک الله جزاک الله. زما نه څه غلطي شوي زه معافي غواړم وروره. زه معافي غواړم وروره. خبره دې وکړې خو خبره دا راله چې لر او بر کې څومره دهشتګردي ده او دا جنګ دی دا د پاکستان ISI جوړ کړی دی او د پنجاب ادارې جوړ کړی دی او دا خبره دې صحیح ده چې په ISI کې پښتانه دي نالت په دغه پښتون وي چې د پاکستان پنجاب ته مجبوري کوي او د خپل پښتانه په وژنې او بې عزته کوي. په ډېره مننه صاحب تاسې نه. پنجابی مولا او ګلخان مولا ورسره په څنګ کې ولاړ دی د پاکستان صحیح خبرې وکړې چې د پښتونخوا د هغه د له پښتانه خیم نصر الله بابر پښتون افغانستان تباه او برباد، جنرال حمید ګل پښتون افغانستان تباه او برباد کو، قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي مشر افغانستان تباه او برباد کو، سمیع الحق د حقانی مدرسې مشر په افغانستان به امداد جهاد په تور کول افغانستان تباه او برباد کو. په ظلمان پښتون دی مګر پرونی خبره وکړه چې موږ افغانستان سره بد کړی، افغانستان موږ سره بد نه دی کړی. الکه 15 کاله یې زه ووجلم خو اوس هم چې دا خبره دې وکړه ما ورته سلام وکړه بعد مرګړو په ما نیوکې کړي چې تا ورته وروره خو اوس هم دا خبره وکړه ویې کړه چې اوس هم په قلاره پرېږدي که نه. نو اوس تا وګورې جمعه مخکې د فضلامان د پارټۍ خلک راووتي په پاکستان کې په اردو ژبه کې لګې دي چې اسرائیل دلته افغانستان ته راشه موږ خو هلته درتلی نه شو چې په افغانستان کې د سره جهاد وکړو. یعنې اوس هم دې په افغانستان په قلاره نه پرېږدي. شینواری صاحب نور کسان مننه ده همدغه کسان به خبرې وکړي مهرباني. صاحب نوبت ته ابراهیم مومن صاحب دی ځکه څو پیرې راغی بېرته کېږي. ابراهیم مومن صاحب ته دا که زه اختلاف لرم طالب سره یا جمهوریت سره دا یو بیل سوال دی مګر د افغانستان یو تاریخ دی په دې وانې باید خلک پوه شي په دې وانې پوه شي او په دې وانې دالخور فکر کومه چې سم سوچ یې پرې نه دی کړی. ده ویل چې بس لاړ شه په افغانستان باندې بمباري وکړه بمباري به وکړي څومره به مړه کړي ځکه نرې ته خو دې دا پوجیان راواړوه دا ستا دا نمبر 1 آرمي خو دې راتاوه کړې د افغانستان ته چې بیا څنګه به رانه بیا د خیره خلاصېږي. نو دې وانې به خبرې کوو افغانان ورنو موضوع وانې به خبرې کوو د خپل وطن دپاره د لوی افغانستان دپاره ما تاسې ته مخکې ویلې چې خپله مبارزه خپل غږ دا به انشاءالله چې بدرګه کوو ملګري به م رالم دوستان به م رالم انشاءالله ما سره زما همکار به هم اوس راشي ځکه چې زه دغه کومه چې هر سړی راغستی نه شم ځکه چې سړی نه پېژنم ځکه لایف کنټرولول دا ډېره ضروري ده. قاري صاحب سلام شه په خیر رالې. سلامونه کموال صاحب څنګه یې ښه یې جوړې شپه به دې په خیر شپه داسې لږ خندونکې راته ښکارې مټیان د ګوډه نه خبره مټیانو ته ووه د قاري صاحب مټیانو خو بېل حساب دی نو موږ یې څه کوو د دوی خپل کار دی اورې موږ انډیا سره کار دی قاري صاحب انډیا سره هم کار دی انډیا ته طالبانو ته انډیا ته مخه کوي دا چې خالي تاسې انډیا په هوایي میدان پوښئ بس په پاکستان هم ایټم بم ګزار بس اوس خو چل ته مولا خو دا ملیان خو ډېر چلین دي که نه ډېر چلین هستی قاري صاحب داسې سینه سړی نیسئ چې هغه نجیب ننګیال یوه خبره وکړه یوه فصیح فطرت یې څو وارې راته وشو 2-3 وارې معامله پرې وکړله دولت وزیري به ګید راپورته شي په دې فصیح فطرت کشته شو سبا چې خبرېده وایي فصیح فطرت لوی درستریس شو. قاري صاحب د متقي صاحب دغه ته انډیا ته تګ یقینا چې دا یو ډېر تاریخي تګ و یقینا چې د انډیا هېواد یو دوست هېواد دی او همیشه یې خپله دوستي ښودلې ده افغانانو سره. یعنې قاري صاحب دا زما په یاداشت باندې موږ سره هېڅ بد نه دي کړي که ښه یې نه دي کړي بد یې راته نه دي رسولي د هغې کار دی د افغانستان د نظام سره خدای دې که هغه نظام چې د هر یو دغلته په هر کې کښېني هغه وایي چې ده سره باید زما تعلق ښه وي او دا سلسله هم داسې شروع ده مګر بل طرف ته چې وګورې پاکستان ته چې په افغانستان کې هر یو نظام راځي بې خلافي ځای د راپرځولو کوشش کوي
نو ډېره زبردست هغه وکړه. بل دا چې حالات ختم داسې ترنګړي راته معلومیږي لکه چې پټاخۍ مټاخۍ بیا لکه چې خلاصېږي کاري صاحب. خو دا هغه به بیا ما لومړۍ خبره مې په دې اساس درته وکړه چې بلکټ دوه بل ډول پوه شوم. مهرباني د متقي صاحب باره کې بس نادي چا په اصطلاح موږ یې څه کوو ښه د دوی خپله مسله ده خدای دې ورته حل کړي. خو بس غندوی د چا په اصطلاح ګاونډي ده خامخا حق لري. خو په هر حال خیر پیش کړي. 50 کاله زموږ په غمونو جړلي دي که نه موږ باید د دې په غمونو باندې وجوړو. قاري صاحب دومره خو دا بې انصافي خو نه کوو که نه ډېره مهمه ده همدردي ورسره لرو. نو د متقي که فیسبوک کې ناست وم د پوسټ مې دې ولید ما درته وویل احوال لري که نه لري کموال صاحب پوسټ مې دې ولید یا مرشي دا د میک د بند کما. نو زما په فکر وانه چې ډېر ښه هغه پروژې چې د جمهوریت سره فکر کوم چې دغه بیا هماغه بېرته دغه کړي سفارت عمله م رالیږي او د ویزو بخش کې د تعلیم په بخش کې د محصلینو کې تعلیم کوي. نور داسې ډېر شیونه سټي سکین ماشینونه یعنې ډېر زبردست پیکج افغانستان دپاره اعلان کړو انډیا. بالکل کموال صاحب د چا وټه دې پکې ووایي د ستا مرګی ماته اسان ده تو به ولاړ یې زه به بل ته وخاندم ښه. نو د چا په اصطلاح د خلکو وژل موږ ته ډېر اسانه دي پورته باندې الله دې رحم وکړي. نور خو څه نه وایې قاري صاحب؟ مننه بس زه به تاسو ته منتظر سم تاسې خبرې وکړي نو ملګري راپورته کړه بس ولا د چا په اصطلاح زه یاران دې ګلخانانو ته یم مه کوه ته کندرې وروړه مې کوه ته هلته به امې بلاک و واله که ستاسې کار څه دی تاسې چین سره انډیوالي کوئ امریکې سره یې کوئ برطانیه سره یې کوئ روس سره یې کوئ بیا دې خبرې نه سمه دغه الیکه چا صاحب دا خلک ګیله کړه دا په قصد تا دغسې هغه ته اصلا د ځواب نه ارزي صحیح ده مننه. علاګله په خیر رالی هرکلی درته ویو نن تاسې وکاته چې متقي صاحب په انډیا کې ډېر ښه دغه اعلان کړه انډیا حکومت د افغانستان سره کومکونه او په حساب باندې هغه د ویزې بخش کې ډېر زیات دغه کو خو هغه خو یو بیل شی دی خو دلته د متقي صاحب تګ یو لکه په پاکستان باندې چې یو ایټم بم راخطا شي په پاکستان په دې نظام باندې او ورسې دړې وړې شي دومره زور یې وله ورکړی مهرباني وکړئ. باچا صاحب محترمه تاسو له او ستاسو مرګلو او اوریدونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم. باچا صاحب ډېر د خوشحالۍ ځای دی ډېر خوشحاله یم خپله الله پاک پروردګار بالعالمین دی د موږ د تاسې د کوم نظام چې موجود دی همداسې دروند او همداسې قدرمن عزتمن لري او ډېر ښه سفر و ډېر خوشحاله او د مینې د محبت ډک و د موږ ستاسې د هیلو د پلارونو د نیکونو او زموږ د ستاسې هغه هېواد چې همیشه د افغانستان دپاره خیر غوښتی دی او د افغانستان د هر یو بچی چې وي د هغې دپاره هندوستان یې موږ ډېر یو نږدې او دوست هېواد دی. زه خپله د هندوستان دغه خبره په اصطلاح د نوم یې په ما باندې ښه لګېږي که نه اوس بېر پرې وخاندې. نو متقي صاحب د الله پاک پروردګار ته همداسې قدرمن او عزتمن لري او خدای دې خوشحاله لري ټول افغانانو له د هغه خبره د خوشحالۍ زیری دی ویلي چې موږ تاسې همداسې ورو په ورو باندې که نه حرکت کوو انشاءالله ښه کېږو ورځ په ورځ باندې د موږ د تاسې اقتصاد هم جوړېږي. مهرباني قدرمن او ډېر عزتمن ډېر هوښیار سړی او صرف دې خبرې دپاره راغللو ما چې ودې وی چې یاره په افغانستان باندې دا دوه درې شیان تاثیر نه کوي باید چې موږ تاسې خپل ځواکونه داسې هغه نه کړو لکه منفي هغه ونه کړو همیشه داسې د خوشحالۍ خبرې وکړو همیشه داسې د خپل مجاهدین داسې وستایو چې دا اتلان دي او په واقعا د افغانستان اصلي بچي دي نو دا دوله روش فیر کوي دا ماشاءالله دی وی ډېر غښتلی پوج دی او ډېر په میړانه باندې او ډېر په نرتوب باندې خپل ملک له چاپیر دي. باچا صاحب د موږ ستاسې ټول چې دا څومره ارمانونه دي که نه دا د عمره انشاءالله وتعالی رحمان چې دغه بچي په افغانستان کې ډېر نه یو 10 کاله پاتې شول که نه
بیا به ان شاء الله که موږ تاسې بیا مړه وو یا به ژوندي وو خو دا پته خو نشته مرګي خو مغه نشته دی خو ټول ارمندونه به پوره کیږي د کابل د بچي د کابل د وی لوټي بدل بخلي خو انتظار پکار دی یووالي لکه خبرې پکار دی او دغه اوس چې راغلی چې د کومې خبرې دی وکړي ډېر خیر باندې ولګېدلې که اوس دې ځکه یو داسې سړی وي منفیغه وکړي که نه چې ولې جواب نه ورکوي ولې نه انشاءالله دغه به ټول کېږي خو په صبر باندې او زمونږ استاسې ماشاءالله د وی ډېر تکړه مشران لرو هغه به د دې دپاره خامخا څه پلان کوي دا په یوه ورځ باندې نه کېږي خو دغه خبره د خپلو خلکو دپاره منفي خبرې پیدا نه لري ویلې چې د دو مراد کمزوری کېږي په دو باندې اغېزه کوي چې ویلې موږ د خپل ملک دپاره دومره کوششونه کوو دومره هلې ځلې کوو بیا نو چې موږ تاسو د بهر نه د دو پسې وروسته پروپاګنډې کوو نو د دو مراد ډول کمزوری کېږي خو نه موږ تاسو باید د دو دپاره هغه څه وکړو چې دو مراد کمزوری نه شي پاچا صاحب الله پاک اردګار د تاسو په ژوند کې برکات واچوي زه ډېر در باندې خوشحاله یم ډېر قدرمن سړی یم نور هېڅ هم نه غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم مننه دا زموږ وظیفه ده ورور احسان نه کوو او بغیر تنخوا لګي او د خپل وطن دپاره خو ته ښه وي او بدو ته بد وي زما دا حاصل دی د اول ورځې نه مې همدغه پالیسي ده چاته مې بد رد نه دي ویلي کنځل مې نه دي کړي نه کړې ده په اشرف بند مې کړې په تعلیم مې کړې په ټولو مې کړې ده نر غوندې مې کړې ده خو کنځل مې چاته نه کړي توهین مې چاته نه دی کړی الحمدلله بیا مو لکه د خپل ګران افغانستان دپاره او د لوی افغانستان دپاره انشاءالله زموږ مبارزه یا زموږ غږ به انشاءالله جاري وي دلته فکر کوم چې نمبر د چا دی د افغان ورځ ستاسې نمبر عرفان ورځ ستاسې نمبر دی که د چا نمبر دی سلامونه احترامات جناب پاچا صاحب محترم زما فکر کوم زما نوبت ده ډېره مننه تشکر دغه نور دوستان ته هم سلامونه وړاندې کوم زه غواړم فقط څو مسایلو باندې بحث وکړم دلته ته به مسایلو بحث کې زه به په موضوع باندې تا پوه کړم ته به په موضوع باندې وغږېږې که نه چې کومه موضوع باندې زه راغلی یم په خبره ورسېدي نور مسایل نن زموږ موضوع ده وروره د متقي صاحب سفر انډیا ته څه لاسته راوړنې راوړي پاکستان یې ډېر ورخطا کړی دی او د پاکستان حالات چې ورځ په ورځ باندې یعنې د فوج هم ډېر ورخطا دی هغه نن به تاسې د هغې د فوج بیان هم کتلي نو په دغه باندې که تاسې وغږېږئ مهرباني وکړئ جناب پاچا صاحب محترم اولا مسله دا ده چې پاکستان ولې افغانستان باندې حمله وکړه خو دا خو ټولو ته پرون موږ تاسو باندې دې باندې بحث هم وشو نو د پاکستان هدف دا جناب زه غواړم فقط شارټ بریف غواړم دې باندې چې نور دوستان هم دلته ناست دي حملات پاکستان بالای افغانستان دلته څو مسله لري جناب پاچا صاحب اولا پاکستان خو همیشه وخت په یوازې چون د پاکستان خو یو قرضدار ملک د جناب پاچا صاحب چې همیشه وخت هغوی که لږ ارامه شي بیا دغه نور کوم ځای نه چې دوی پیسې اخیستې دي د هغوی توجه دوی باندې کېږي وبخه د هغوی توجه دوی باندې کېږي او نور ملکونه دوی قرضونه اخیستې دي لکه اوس سعودي عربستان سره دوی توافق کړی ده چې مثلا که موږ باندې څوک حمله وکړي تاسو باید موږ نه دفاع وکړي او که تاسو باندې خو دوی خو طبعا پوهېږي چې سعودي عربستان باندې هېڅوک حمله کولی نه شي خو یوازې موږ یو چې په منطقه کې شر جوړوو موږ خو داسې یو ملک یو چې هر چاته مشکلات ایجادوو دوی ګټه په جنګ کې ده چون دوی همیشه وخت دوی خو پوهېده چې مثلا افغانستان باندې موږ حمله وکړو خو دوی نه راځي چې مستقیم اسلام آباد ووهي دوی خو نه راځي مستقیم مثلا لاورپنډي ووهي دوی پوهېږي چې که دوی حمله وکړي راځي بیرته هماغه خیبر پښتونخوا ته پېښور ته چون هغه پښتانه هغه ګلخانان تاسو ورته وایي هغه ګلخانان چې هلته د دوی نظام کې کار کوي خو دوی پوهېږي چې هماغه یې وژل کېږي ختم کېږي چون هماغه خیبر پښتونخوا کې د وزیرستان کې دلته هماغه شاوخوا کې دوی هغوی فعالیت کوي د دوی هدف همدا ده چې جنگ راوړي او ځي د افغانستان سره دوی جنگ کوي دوی پوهېږي چې افغانان داسې یو خلک دي که دوی احیانا دوی یو تیږه ورباندې ګزار کړي 10 تیږه در باندې ګزاروي دا د افغانانو خو خیاست ده خونجوش خلک دي دوی همدا غواړي چې جنگ دوامداره وساتي نه غواړي چې جنگ ختم کړي د دوی جنگ او دا 40 کاله کېږي ته دوی ګټه په همدې جنگ کې ده که جنگ افغانستان ته راشي افغانان بیا مهاجر کېږي بیا مثلا پاکستان ته ځي یا بیا مثلا ایران ته ځي او دغه شاوخوا زموږ تاسو زه داسې فکر کوم که دا خبرې داسې ډېرې دغه شی ته نور ملګري غواړي فقط یې تا نه ما په دې وانه خو ته وغواړې د متقي صاحب سفر راته ووایه چې څومره ګټور و څومره د افغانستان دپاره ښه و بد و هغه ستا خپل نظر دی زه خو 100 په 100 کې نمرې ورکوم 100 زه د هندوستان مسئلې ته خیره شم دلته خو ما ډېر هغه کړې ده خیر د هندوستان موضوع ته راځم د هندوستان مسله ګوره هندوستان همیشه وخت افغانستان سره که کومک یې کړې ده که مرسته که هر نګاه نه تاسو فکر کړي هغه تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلی چې په هندوستان افغانستان ته کوم تروریست لېږلی یا کوم بارود ګاډې لېږلی یا کوم
بغیر له دې نه چې افغانستان سره ډېر د هر نګاه که سیاسي که اجتماعي که فرهنګي که اقتصادي خپل مرستې کړې د افغانستان سره موږ ورته هندوان وایو هغوی هندوان دي نو دغه زموږ تاسو همسایه مسلمان ملک ده ولې موږ تاسو ته انتحاریان لیږي موږ تاسو ته دې په ځای چې موږ سره مرسته وکړي چې افغانستان په داسې یو حالت کې ده چې دوی نوی یو بل پخواني وزګور امارات راغلی ده 20 کاله دوی ورسره وو هلته دوی سره باید مرسته وکړي دوی بیا هم هغه انتحاریان لیږي افغانستان ته بارود لیږي په دې هغه کې هندوستان افغانستان سره ډېر مرسته کړې ده د دې سفر په هکله چون که زه پازیټیو وایم که نګټیو وایم دا ماته نه څه ګټه رسوي نه څه تاوان رسوي نو هدف که واضح خبرې وکړو که من حیث یو افغان د افغانستان سفری که متعقب پاکستان زه په دري ژبې هم خبرې کوم خو مهرباني په دري ژبه ډېره ښه چې وکړي مهرباني چون پښتو ټول پښتانه ناسي دري به خبرې وکړو چې د ځینې نور دوستان هم دلته دي هغوی هم واوري دواړه ملي ژبې دي مهرباني بالکل جناب پاچا صاحب جون سفر متعقب به کشور هندوستان اولین گام پوزیتیو یعنی مثبت به خاطر از این است که در بار اول است که ما میبینیم طالبان در سیاست خود تغییرات آوردین و به کشور پاکستان یعنی به کشور هندوستان سفر کردین تا یک چهره پوزیتیو و مثبت طالبان را به جهان نشان بده که ما میخوایم روابط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اقتصادی خود با کشورهای مختلف وصل بسازیم ارتباطات خود قوی‌تر بسازیم به طوری من حیث یک حکومت ما را بشناسن که ما همیشه وقت کارهای مثبت میکنیم کسایی که داخل افغانستان هستند و شاید 50% یا 60% شاید از مردم کسایی که فعلا حاکم هستند در افغانستان شاید راضی باشند چون خدماتی را که یا برشان عرضه میکنه باید حقیقت بگیم چون در افغانستان فعلا یا آمدین حاکم شدین ببینید برای گروهی که در مقابل از یا قرار داره با او بسیار جوابای دندان شکن داده داعش ختم ساختین دیگه و گروهایی که در افغانستان فعالیت میکرد تمامش ختم ساختین چون ما باید بسیار واضح ثابت کنیم من نمیخوایم پشتیبانی حمایت از یا کنم و مسئله کمک هندوستان چون ما پیشتر هم یادآوری کردم که هندوستان همیشه با افغانستان یک حسن خیر داشته همیشه میخواسته که با افغانستان نیت خیر داشت که کمک های خوبی کنه چون سفر متعقب افغانستان بسیار خصوصا بین افغانستان روابط افغانستان و روابط هندوستان بسیار مفید واقع میشه چون این تاثیراتی بسیار مثبت در منطقه داره اگر کشور تاجیکستان است یا پاکستان است یا ایران است این کشورها که هستند چون یا میخواستن افغانستان هم در شکلی نمیخواستن که افغانستان از باکس بیرون برایه یا میخواستن که افغانستان هم مثل چون همیشه وقت یک حلقه را که ایجاد میکنن 5 حلقه میباشه حلقه اول است حلقه 2 حلقه 3 حلقه 4 یا میخواستن که افغانستان در حلقه اول قید بسازن که تا به حلقات دیگه دسترسی پیدا کنن چون حلقه اول اگر افغانستان برای مستقیم بره دیل کنه چون دی قسمت منفعت پاکستان و منفعت ایران و منفعت تاجیکستان نمیباشه تو یک طرف اگر باش فکر کنیم تاجیکستان قوم تاجیک ما شماره گرفته و میخوان که از او به یک شکل سوء استفاده کنن مثلا ترکمن هست مردم ترکمن ما رو میخوان دوباره به یک شکل داخل افغانستان بسازن تا مو با یک جنگ منطقه‌ای را ایجاد کنن در افغانستان و مسئله پاکستان همیشه دشمن ما و شما بوده اگر حتی طفل ما که ما به دنیا بیای به جای که در گوش از او موازان هم بتیم در گوشش میگیم که اولین دشمن افغانستان پاکستان است این خو واضح‌تر است که خو به هر نسل خودی که ما میگیم این تنها به اینه که اگر ما باشیم نباشیم هر نسل بعدی ما که بیاید پاکستان دشمن ماست تا نسل پاکستان باید ختم شود خلاص اگر ما قبلا ما خوب آن نمیخوایم که پلانای چیز بعضی را افشا بسازیم خب خیر به صورت یک مسئله کمک هندوستان شما داوری کردیم میخوایم دیگه قسمت یک چند دقیقه دیگه دوستاب سه وقت بتیم که وام ثابت کنه بعدن باز ما دوباره میخوایم ثابت کنم مننه یعنی زه خو بخښنه غواړم په دا دریځ ډېر خو نه پوهېږم خو دومره پرې پوه شوم چې یو مثبت دغه دی شینواره صاحب لایف کنټرولوه او ګوره دغه ته بس تو غلط کمنټ کې یا به بلاکې فکر کوم چې لمبر د چا دی لمبر د چا نمبر دی نه پوهېږم چې د سلامونه لیکي هیله زه خو وروسته راغلم نو جهان صاحب دی لکه چې مایک خلاص کړه مهرباني علیکم باچا صاحب سلامونه ورسیږي خدای دې کې سروغ او جوړ اوسېږي خیر دی باچا صاحب خیرت ده الحمدلله مهرباني وکړئ تاسې د متقي صاحب په سفر باندې څه نظر لرئ چې څومره ګټور و څومره ښه سفر و او دا خوند یې داسې وکړو چې سفرونه خو داسې دی چې په دې دشمن باندې ډېر اور بل کړی دی نه پوهېږم چې زه خو په دا اردو باندې ډېر پوهېږم ځکه پنجاب کې مې وخت تېر کړی ده الله دې دوی تباه او برباد کړي خدای هم دې خلاص کړي پوه شو دغه په غم ورسره شوي خو متقي صاحب انډیا ته لاړ په پاکستان باندې ډېر اور بل ده
نن د پاکستان د فوج چې کوم کنفرانس په کې کېده په پېښور کې ډي جی آر والے ډېر سخت خپه رنګ تک توره وخته غلطي کړې د دا ټیکې کړې په کابل باندې او دا ورته ډېر سخت تمام سي ان شاء الله ودرېږي ان شاء الله خو خیر کې دوی مثال دی غسرو موچو د طالبان د سکوتي وروډي کنه ډېر په آرام دی بیا چی نه افغانستان کوي افغانستان تاریخ لري افغانستان داسې نه ده چې ګنې دا ورل چا ګوتې وروړي دي ساري خوړلې والله بالله باچا صاحب نن زه کور سره ما یو فوجي د پاکستان هغه وظیفه پرې کې هغه ماته ویلې چې طالبانو کې عادت د جنگ ډیر وګدي جنگ نه ختمي ډیر غلط کار کړی چې په کابل باندې حمله کړې ده نه اوس ماته چا ویل چې په دلته څوک لیکل کوي ورډ اسماعیل خان کې شینوار صاحب د کېدې خبر جوړ ډ اسماعیل خان کې وجه سخت جنگ روان دی پاکستان فوج الله دې کامیاب کړي الله دې بره ور کې غو مجاهدینو ته دمو په ملک نه ټي پی ستا انا کوم مخالفین سره الحمدلله دا کار نه کوو دا کار عمر معلومات مو پاچا صاحب تر لاس عمر کې دا کار نه کوو پاچا صاحب د خبرونه راغلل دلته چې موږ خپل معلومات نه لرو مثال سره خاصه رابطه نشته نو چې هلته 2 نفر وي تقریبا 2 نفر استشهادیان او 2 موټر بمونه شوي دي جګړه اوس هم روانه ده او روزنیز کمپ د پولیسو یعنی په مکمل ډول باندې له منځه تللی ده او اوس هم ډېره شدیده جګړه روانه ده د چا په اصطلاح کوم کسان چې ورننوتي دي بېرته د وتلو اراده هم وایي نه لري نو والله اعلم الله د خیر پیش کړي ګاونډي د نو غندو یې دا شنو خیر دی دا بیګا ما لایف کې دا ویلي مال چې تاسو به وګورئ ان شاء الله خپل انجام به موږ دا بیګا دا ما خبرې کړم خو پاچا نو د سیده چې بعد نه می خبرې چې کوو نو همداسې خو نه دي دا خو شته دا خبره چې نه زموږ انتقام باچا سي موږ بېوسه خلک یو بېوسه خلک یو مغې مثال انتقام خدای پاک په خپله اخلي پوه شوې خپله دې اخلي په خپله خدای ته تسلیم یو هغه په خپله کرامات خو شته دی که نه کرامات خو زموږ شته که نه قاري صاحب کرامات نه مني کرامات به منې کرامات ګنې بیا ګوره هلته د پکتیا کې ناستې دي نه در باندې دم جهانګیر صاحب نور څه ویل غواړي که بس یې کړه نه جهانګیر صاحب ښه ده خو بس جهانګیر صاحب نو خپل ملګری دی دغه د دي دی پروا نه کوي دلته فکر کوم چې عرفان افغان نمبر دی عرفان مهرباني وکړه په لنډو کې نظر شریکوئ او بیا خپله کې وضع داسې ښه راځي او همداسې ښه راځي همداسې ښه راځي مهرباني وکړئ د انډیا د افغانستان په دوستۍ او د پاکستان په حالات زه کته کېږم بچه زه کته کېږم ملګر وخت مې نیولی نه خیر ته استاده بیا چې تخته کوم مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ عرفان افغان ورو مهرباني وکړئ میک خلاص کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو همدغه شینوار ورور په امرور ته همدغه رحماني او افغان او حبیب ورور ته ټول ته سلامونه نیکې هیلې واقعي ډېر زبردست کار شوی ډېر زبردست زیری راوړي امیر خان متقي دا سفر ډېر دروند سفر و ماشاءالله الله دې وکړي چې دی کله کله دغسې د مورچکر کېږي د دوی له ضد نه پوه شوې موږ پرې خوشحالېږو او دا خو د موږ ازلي دښمن د پاکستان دی ته هېڅکله موږ د دوست لقب نه شو ورکولی ګوره زه یوه خبره عرفان ډېر خو مې د وسه نه کېږي که نه لکه چې دومره اقتصاد مې جوړ نه دی خو مطلب دا دی چې 2 میاشتې پس یو ټکټ دی په ما شو متقي صاحب زه پوهېږم چې ملیان ښه سرمایهداره دي پیسې لري خو د زړه مې غواړي چې دا ټکټ ته لږ وکړم د انډیا ته لاړ شي بس د دښمنانو ته سخت زور ورکوي مهرباني عرفان افغان ورو مهرباني بالکل هغه د ګوره دغه حملې به دوی ګوره دا ځای پیدا کړی ولې چې دلته دفاعي موږ سره څه شي شته نه چې دا د ده داسې تایرې راوښتلې او دیجې نه تا ویستلی بیا دوباره د بیخي تایرې راجګولې نه خو موږ اوس د اوسنی کوم نظام چې د اوسنی چې کوم حکومت ته موږ ډېر عاجزي دې ته وایو چې یاره که روس سره دوستي کوئ که چین سره دوستي کوئ که په هر لیاز باندې دوی ته ورته وایي که تاسې رښتیا موږ سره دوستي کوئ تا رښتیا موږ په رسمیت باندې پېژندلي نو بیا موږ ته هغه شی راکړه کوم ته د موږ ضرورت ده موږ ته دفاعي سیستم شبکې موږ ته راډارونه دا موږ ته راکړه همداسې ده که رښتیا تاسې که نه دې نو که بیا ښه دی چې سړی هغه امریکې ته اډې ورکړي دي د پاکستان له ضد نه پاکستان نه نور تنګ شوي دي دغه امریکا ده او که دا نور ملکونه دي خو زه داسې وایم که چېرته ته ګوره د حملې کړي دغسې موږ هم د ورځې 50 شپېته دوی ته دا پوجان ورته مرداروو موږ هم کمای پرې نه ده کړی ډېره مننه ځان باندې اریزه مه کوه ځان باندې اریزه مه کوه لیونیانو سیاست نه کوه ګوره زما خبره واورئ دا دوی ویل چې د پاکستان تیاري زه دې مجاهد لیډرانو ته ویم یا دغه قماندانانو ته ویم
چې ستاسې د ډاکټر نجیب سره ورانه وه د هغه افغانستان د مهمات چې 15,000 4,000 څومره ټانګونه وو 200 وي 500 وي 600 وي 900 تیارې هغه سټرنګر مزیلونه چې تاسو امریکایانو درکړي وروسیې تیارې پیشتلې هغه په دې پاکستان خرڅ کړي هغه په ایران خرڅ کړي که نن هغه مهمات وي هغه سټرنګر مزیل وي هغه تیارې وي هغه ټانګونه وي د پاکستان تیاره په کابل باندې بمباري کړې وي چې تاسې بیا هم راوچت شي دلته زموږ په سترګو کې خاورې شیندئ چې ما خو جهاد کړی دی وروس مې مات کړی دی جهاد عام ولس کړی تا تجارت کړی تا بزنس کړی تا د امریکې دپاره خدمت کړی تا د افغانانو د افغانستان دپاره نه دی کړی که تا چې تا د افغانستان دپاره د افغانانو دپاره دې کړی وی نو دا مهمات چې دا لیلام دې کړه په پنجاب دې خرڅ کړه هماغه د پنجاب تیارې اوس راځي په افغانستان بمباري کوي تاسو ته شرم درځي که نه درځي او بې شرمو بې حیا یو چې تاسې اوس هم دلته په دې ټیویانو کښېنئ او صفتونه شروع کوئ او پکول داسې کوي او پکول داسې کوي چې نجیب داسې او پلانې دې ګریوان کې لږ سوچ وکړئ چې تاسې دې ملت ته کم جواب لرئ که دغه اصلحې او دغه شیونه اوس موږ سره وې خو نن به همدغه د پنجاب تیارې موږ ایستلی وې همدغه پنجاب ته مواقع مهمات ټول دغه کړ ډاکټر نجیب خو ستاسې په حسابه کافر دا ټانګونه هم کافر وو دا نور مهمات د تیارې هم کافر وي دا سټرنګر مزیل هم کافر وو خپلو بچیانو باندې سبقونه ویلي پردي بچیانو ماته جهاد په نوم باندې قرباني کړه خپل بچیان هم ټول په اروپا او په نورو ځایونو کې په لاهور کې سبقونه ویلي پردي بچیان هم تباه او برباد کړه شینواره صاحب بل چاته نمبر ورکړه فکر کوم د افغان سیل نمبر بخښنه غواړم مخکې له دې نه چې دغه کسان خو ټول اوس راغله البته زه به لنډ غونډه کې نظر شریک کړم در سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو لیدونکو ته باچا صاحب معزز د افغانستان سفر هندوستان ته ډیر ګټور د افغانستان په ګټه هغه په دې معنا باندې چې نه یوازې دا چې مطلب هغه مادي دغه لاس ته راوړه معنوي هم ډېر څه راوړه او را به وړي انشاءالله یو خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سره چې کومه یعنې په خلاص د تلویزیونونو د نړۍ په مخ کې کومه دغه وکړه ناسته وکړه هغه کې یو څو نکتې ما راواخیستې هغه دا وي چې تیر 20 کال البته افغانان د ترهګرو تروریستانو دهشتګردو او دا هندوستان ثابت کړه په دې کې د دوی لویه همکاري د باچا صاحبو او د پاکستان پکې منفي رول دی ځکه د افغانانو په ترهګرو معرفي کولو کې د پاکستان یعنې 4 ساعته به د دوی میډیا لګیا وه 4 ساعته به چې افغان لونګۍ سره کوته مبارکي ګیري سره به کوته دا به ترهګر تروریست او القاعده به معرفي کوله خو هندوستان هغه دی چې البته زیات خلک یې زیات وګړي هندوان دي سیکان دي او نور دي کم تعداد مسلمانان دي خو هماغه چې چا سره واک ته هماغه اوس کوشش دا کوي چې همدغه افغانان باچا صاحب معزز بیرته د هغه د انساني په لیست کې چې کوم په تور لیست کې پروت افغان ملت افغان ولس او افغان حکومتونه دي هغه پوه شي بله خبره دا ده چې باچا صاحب هندوستان څو پریکړې وکړي یو په افغانستان کې بیرته چې دی خپل دغه ته ادامه ورکوي خپلو خدماتو ته په کابل کې سفارت دوهم راسنې چې دی عملته د 20 امبولانسونو باچا صاحب د 20 امبولانسونو چې په هغې کې د انسانانو د افغانانو ژوند پکې ژغورلی کېږي نه پکې وژل کېږي لکه پاکستان چې موږ ته وژني یعنې د ژوند ژغورلې دپاره ورته 20 امبولانسونه ورکړو همدغسې په تېرو 4 کلونو کې چې کومې د تحول په هغه باندې چې کومې پروژې ولاړې وي هغې بیرته اعلان وکړو چې دا به بیرته شروع کوو او د 6 نورو پروژو اعلان یې وکړو باچا صاحب د نه و هغه به معلوم شي چې هغه تشه دوی انشاءالله د افغانستان په کچه په ټولو ولایتونو په شینواره صاحب دا هغه پروژې دي چې جمهوریت کې نه کمپلیټ شوي نه وي هغه خو چې کومې مکمل شوي نه وي هغې باندې بیرته کار شروع کوي او دغه شپږ چې دا بیخي نوي دي دا په جمهوریت کې نه وي شروع خو لا اعلان کړي نه دي چې کومې دي په دې کې چې دی لکه د اوبو مهار دی پکې 100% کې د برق په دغه کې انرژۍ کې لکه زیاتوالی دی او ځینې فکر کومه د ټاټا د موټرو ټاټا چې کوم کمپني ده د هغې څانګې به انشاءالله د افغانستان په ځینو ولایتونو کې انشاءالله هغه به خلاصوي خو دا وروسته بیا رسمي کېږي او اعلانېږي باچا صاحب بله خبره دا ده باچا صاحب بله خبره دا ده چې دغه یې وکړه زما خبره مې لا ډلسمن خان خلک لیکي ما و دغه هم دغه کېده خو هغه زما خبرو دغه هم خرابه شو خیر په هر صورت لږه شیبه مخکې باچا صاحب معزز په ډلسمن خان کې د پولیسو په یو لوی مرکز باندې چې دی یو ډله ییز عملیات روان دي
یو د ظلم وحشت او د دهشت په مقابل کې ډله ییز عملیات روان دي باچا صاحب. تر دې د معلومات دا دي چې 13 دانې پنجابي او ګلخانان دی له منځه وړي دي. البته موږ نه پکې د خوږ کار لرو، نه پکې د بدو کار خپل دی. KTP خپله ده او پولیس او پوجیان یې خپل دي باچا صاحب. افغانان په دې کې هیڅ کوم نه سیاسي دغه لري او نه پکې ټولنیز دغه لري. او همدغسې په نورو ساحو کې هم باچا صاحب ډېر سخت حالات دي. په باجوړ کې، په شمالي او جنوبي وزیرستان کې، همدغسې په نورو ځایونو کې. شینواره صاحب زه فکر کوم چې نیمه نه زیاته پښتونخوا چې ده فتحه شوې ده، داسې خبر رارسېږي چې نیمه نه زیاته فتحه ده. باچا صاحب د تحریک یو پالیسي دا ده، تحریک لکه څنګه چې امارت اسلامي په افغانستان کې په ډېرو ساحو کې وو په تېرو 16 کلونو کې، خو په ټولیزه توګه دوی چې دی لکه د حکومت یا د نظام اعلان نه کاوه. امارت اسلامي یاداوه خو د حکومت یا د نظام دغه نه کاوه. د تحریک طالبان دا څومره جهادي ډلې چې دي د دوی امداد دغه دی، تر څو پورې چې دوی په لاهور او په اسلام آباد باندې خپل بیرغ نه ودرولی، په هغې ځای کې دوی 100% کې د حکومت اعلان نه کوي. شینواره صاحب د اسلام آباد ته خبره وکړه، نن ما وکته یو ویډیو د PTI د عمران خان د پارټۍ او دغه د لندن کې دی، که چېرته دی هغه دغه لګولی چې سپین بیرغ چې دی کوم د اسلامي اماراتو دا په اسلام آباد کې لګېدلی په یو چوک کې. هغلته خو یې پورته کوي. ما همدې ته زه راتلم باچا صاحب، د پښتونخوا په ټولو ساحو کې چې دی لکه د تحریک کارکنان شتون لري، یعنې هغلته یې والیان دي، ولسوالان دي، هغلته یې چې دی صاحب مهربانه د دوی امني قمندانان دي او د دوی هغه زموږ او ستاسو په اصطلاح باندې یعنې قاضیان دي چې هلته پرېکړې کا فیصلې کا باچا صاحب. یعنې په ولسوالیو کې په فیصلې زیاتره خلک دوی ته وروړي په ټوله پښتونخوا کې. او حتی په پنجاب کې د دوی اوس لکه مطلب دا دی چې هغلته عملیاتو ته نه وي ورکې واته انشاءالله. پرون نه بل پرون په راولپینډۍ کې باچا صاحب په یو مرکز باندې دوی حمله کوي. ته به راولپینډۍ به یادې ګوره، په راولپینډۍ کې یو مرکز باندې حمله کوي او هغلته هم چې دی ډېر زیات تلفات دغه کړي دي، خو هغه چې دی د پاکستان میډیا یې نه یادوي، ځکه د پاکستان دغه اسټبلشمنټ چې دی دا خو ډېر بلا خلک دي. دوی خو که 10 دانې مردار شي یو یادوي او که سر یې له منځه لاړ شي باچا صاحب 15 یادوي. حال دا چې هغلته ډېره زیاته کوتره کوي او دا خلک چېرته ننوتي دي باچا صاحب. دا څڼور بریتور غازیان چې کوم ځای ته ننوځي هغې ځای کې صاحب مهربانه چې تر څو یې 50 نه غځولي روغ ځان نه وباسي باچا صاحب. نو انشاءالله تعالی موږ افغانانو ته اطمینان ورکوو چې دا موږ کومه خبره کوو موږ یې اول د الهي دین د روایت لاندې کوو، د هغې د لوړوالي دپاره کوو او بیا د لوی افغانستان پکې ګټي په دې خاطر یې کوو. ماشومان نه یو، معلومات راغونډو، خلکو سره په اړیکه کې یو باچا صاحب.